د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکو د رسنیو په مرکز کې ملت ته د حساب ورکولو په لړ کې د خپل وروستي یوه کال ترسره کړیو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د کرنې وزارت سرپرست وزیر مولوي عطاالله عمري وویل کرنه او مالداري د یوه هېواد اساس تشکیلوي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې په دې وروستیو څو کلونو کې دغه وزارت بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې ډېر سهولتونه برابر کړي دي. د نوموړي په خبره تیر کال د کرنې وزارت په 2 برخو کې بزګرانو ته د 1.3 میلیارډ افغانیو په ارزښت لوی او وړې قرضې ورکړي دي ترڅو بزګران په معیاري ډول کرنیزې چارې ترسره کړي. زراعت و مالداری در هر ملک اساسش است. سال گذشته 1.3 میلیارد در دهاقین در می عرصه زراعت و مالداریش ما قرضه دادیم. قرضه هم 2 شکلی هستند، یک مرابحه و یک مواکله و یک بغیر پایده و قسطوار، یک با پایده بسیار اندک با قسطوار. د یادې غونډې په لړ کې د کرنې وزارت معین مولوي صدراعظم عثماني وویل د نړیوالو او کورنیو مرستندویه موسسو په مرسته دغه وزارت تیر کال 33,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه پر 4,60,000 بزګرانو ویشلي دي. د نړیوالو موسسې یا د مرستندویه مسله د خلکو او د وزارت په زراعت په چوکاټ کې په دې یو کال کې مونږه 3,000 میټریک ټنه اصلاح شوی تخم توزیع کو چې تقریبا 6,80,000 خلکو ته ورکړل شوی دی او د دې سره 4,50,000 میټریک ټنه هغه سپینه او مسله توره سره بزګرانو ته ورکړل شوې ده. د غونډې په پای کې د کرنې وزارت سرپرست وویل افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره له ګاونډیو او سیمې هېوادونو سره سلا مشورې روانې دي چې ډېر ژر به په لویه پیمانه میوې او سبزي ګاونډیو هېوادونو ته صادر شي. داخلي محصولاتو ته نه پاملرنه او د بازارونو نه شتون یې هغه لویه ستونزه ده چې اکثریت بزګران او بڼوال یې اندېښمن کړي دي او دوی له اړوندو ادارو څخه په وار وار غوښتنه کړې چې د دوی محصولاتو ته د بازار پیدا شي.